سلامونه د ملي سپورټ لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاستئ. لکه څرنګه چې په تېرو اونیو کې د کرکټ زده کړې په خپرونه کې په مختلفو شاټو باندې مو تاسې کار کړی و، د مختلفو کوچو له طریقه نه او له مختلفو لوبغاړیو سره. په نننۍ برخه کې به په یو نوي شاټ باندې کار کوو چې هغه د سپینر په وړاندې چې کله بیک فوټ کومې سنګلې چې دي په شارټ ګوډ لاین کې یو سپینر بال کوي، نو مجبوره ده یو بیټسمین چې شاته لاړ شي او په بیک فوټ سره د کور طرف ته او یا د سکویر لیګ طرف ته بال ولوبوي. نو راځو په عملي بڼه باندې د یو پلیر سره به دې باندې کار کوو چې څنګه باید دا بالونه ولوبول سي، چې کوم دننه بال راځي کوم بار بال راځي، په دغو باندې کار کوو. د خپرونې په دې برخه کې نن را سره حکمت ده، حکمت سره به د سپینر بیک فوټ سنګلو باندې کار کوو. تر اخر را سره پاتې سي. ستړی مه سي. نو راځو نن کوشش کوو چې سپینر بیک فوټ سنګلو باندې کار کوو. کله چې یو سپینر شارټ ګوډ لینت کې بال کوي، ګوډ لاین کې کله چې بال کاوو موږ فرنٹ فوټ سره لوباو، فرنٹ فوټ ډرایو، فرنٹ فوټ آن ډرایو، ډیفینس صحیح ده، ورسره فلیک او سکویر ډرایو. نن راځو د سپینر په بیک فوټ سنګلو باندې چې یو د کور طرف ته ده چې کله شارټ ګوډ لین کې بال پیچ کیږي، لیګ بریک چې بار موږ نه روان وي، صحیح ده، د کور طرف ته شاته راځو، د کور طرف ته بال سیده بیټ سره اخلو. کله چې بال دننه راځي شارټ ګوډ لاین کې، راځو چې د سکویر لیګ طرف ته بال ولوبو، صحیح ده. ګډ، ډېر ښه، ګډ ګډ، ښه. ګوره کوشش وکړې چې لیګ بال ځان ته راپرېږدي، ورسره دا پښه شاته باید لاړه سي، بال تا ته پوره ټایم درکوي، دا پښه شاته راسي لیګ د کور طرف ته، دا ګیپ وګورئ، صحیح ده. اوس تاسې دا د میډ اپ طرف ته لوبول، صحیح ده. نو کوشش وکړه بال به سلو راځي، صحیح ده، دا بال راپرېږدي، ورسره دا بیک فوټ شاته لاړه سي، دلته دې ځای کې ولوبئ، صحیح ده. راځه بال راک. ډېر ښه، زبردست، ډېر ښه، زبردست. اوس راځو دویمې سنګلې باندې کار کوو، صحیح ده. دا هغه بالو باندې موږ کار وکړو کوم چې بار طرف ته تلل، یا لیګ بریک درته کیږي، یا لیفټ هینډ بالر چې تا ته راځي بال تا ته کړي هغه بار طرف ته وځي، صحیح ده. نو بیا مغه ته پکار ده چې د هماغه خواته یې ولوبئ، صحیح ده. اوس راځو کوم بالونه چې دننه راځي، یا لیګ بریکر ګوګلي درته کړي او یا هم بریکر ده دننه چې کوم بال درته راسپین کیږي، هغه به څه شی کوو، ځان ته به راپرېږدو، دا بیک فوټ به وړو، دلته به لوبو. نه ګوره راپرېږده، دلته یې ووایه فلیک کیک، صحیح ده، صحیح. ښه ګوره دا پښه څه نه تا ته بال پوره ټایم درکوي، صحیح ده. ته کوشش وکړه دا پوره دا پښه څه نه دا کلیر کړه، دلته چې راسي تا ته به دلته پوره ټایم پیدا سي. اوس ته راځې لکه د فاسټ بالر ګلانس داسې وایي، صحیح ده. ته کوشش وکړه دا پښه دې راوړل، دغه ځای نه دلته یې ولوبو، دا پښه کلیر سوله که نه سول، دې ځای کې به بیا صحیح لوبي. ریډي سه، آفرین، ګډ ګډ، پښه کلیر کوه، ګډ ګډ، ډېر ښه ډېر ښه، زبردست. همیشه به کوشش کوئ چې پوره بال تر اینډه پورې وڅارئ، صحیح ده. کوشش به نه کوي چې ډېر مخکې نه یې ووایئ، بال به ځان ته راپرېږدې دلته،
دلته به یې را پرېږدي دا بال به هم ځان ته را پرېږدي صحیح ده ځکه چې دا شارټ ګوډ لاین کې ده دا که زه مخ ته ومه دا د ما د بیټ باټم ته راځي صحیح ده اپش لګېږي بیا به کیچ ورکوم کوشش به کوم چې دا بال ځان ته را پرېږدم دا ګوره دې پښې سره ویټ به مې دلته راځي د باډي کوم وزن چې ده دا به دلته راځي دې ځای نه به صحیح او کوم ګیپ چې ده دا به ګورم همغه ځای ته به وم ورسره همدا بال هم همداسې ځان ته به را پرېږدم دا به لیګ اف سټم طرف کې پیچ کېږي ډېر ښه پښه شاته وړه آفرین را پرېږده ځان ته ډېر ښه ډېر ښه زبردست ډېر ښه دي لوبولو ماشاءالله صحیح ده کوشش کوه یو بال د ډېر مخکې نه ونیولو کوشش وکړه چې را پرېږده پوره ځان ته را پرېږده صحیح ده ټایم پوره درکوي صحیح ده وکټه کې بال نښلي پوره ټایم درکوي کله چې بیا سکټ کېږي بیا به یې مخکې نه وایي اوس بال برېک کېږي هم او ټایم هم تا ته پوره درکوي صحیح ده نو کوشش به کې چې ځان ته را پرېږدي اوس به دې اوس به یو څو هماغه شاټو باندې کار وکړو صحیح ده اوس به یو څو دی باندې کار صحیح ښه اوس دویم شاټ چې سکویر لیګ سنګله ده هغه ته به راځې صحیح ده هغه به دلته لوبوې صحیح ده ځه ډېر ښه ګډ زبردست ډېر ښه ماشاءالله ښه دې کمانډران باندې هم کار وکړو صحیح ده کمانډرام کې هم څنګه کار په وکړو هغه به کوشش کوي چې د یوې هفتې لپاره انډرام کې کار په وکړي چې تا ته هغه بیک فوټ دې جوړ شي ورسره دې دا ویټ ټرانسفر شي هغه نه بعد به بیا څوکه څوکه دا کوم رقم چې ما بالونه درته اچول اپ سټم بالونه او لیګ سټم بالونه پیچنګ سره به ووایي هغه نه بعد به بیا کوشش وکړي نیټ سیشن کې دا ټرای کړي چې کله نیټ سیشن کې درنه کېدو بیا به دا میچ کې هم کېږي صحیح ده نو پوره دا پروسس یو 2 هفتې غواړي 2 هفتې 2 نیمې هفتې غواړي پوره به خواري پکړې هر ورځ چې راځي هر سیشن کې به کوشش کوي له 100 بالو نه زیات دغه شاټو باندې وایي 50 یو بال 50 بال صحیح ده شاباس ولډ